دا قصه د یو داسې جیل ده چې هغه په زرګو ایکړو باندې خور و چې هلته د تښتېدو لاره هم نه وه او ژوند ته به ډېره زیاته خطره وه. د کهانۍ شروعات کیږي د نن نه زرګو کاله پس چې انسانانو ځمکه پریښي او په نور سیارو کې اوسېږي او څه سیارې ښه وي او څه سیارو کې دومره خطرناک ځناورې چې د هغې انسان ته ډېره زیاته خطره وه. دې نه پس موږ یو ټایټینیم نومې سیاره وینو چې هلته انسانانو خپل ښار جوړ کړو او هغې یو داسې سیسټم جوړ کړو چې هلته به د انسان په هر حرکت باندې نظر و. دې نه پس موږ یو کریسټي نومې جینۍ وینو چې هغه په دې سیاره باندې په جیل کې وي او هغې نه پس موږ یو لس قیدیان نور هم وینو چې هغې له دا سزا ورکړې وي چې د ښار نه بهر وباسئ او دلته به یې د مرګ سزا نه ورکوله بلکې د ښار نه بهر روغکلو یو داسې ځای ته به ولېږل چې هلته به ډېر خطرناک شیزونه وو چې قیدیان به دغه ځای نه تښتېدی هم نه شو او دې ته موږ یو کولو جیل هم ویلی شو او دا قیدیان به د دې دلدل نه ځان وباسي او یو پیراډایس آیلینډ ته به ځان رسوي خو رښتیا دا و چې تر اوسه پورې یو قیدي هم پیراډایس آیلینډ ته ځان نه دی رسولی. دلته اوس کیپټن راشي او هغه سره یو قیدي وي چې د هغه اروین نوم وي او هغه د ده سر نه کپړه لرې کړي او هغې نه پس دوی له یو بکس هم راوړي چې په هغې کې د دوی د کار سامان وي او دا کیپټن ورته وي چې تاسو سره یوه ګنټه ده خو یوه ګنټه کې تاسو له دې ځای نه ونوتئ نو سکیورټي ګارډ به تاسو په ګولۍ ولي او مړه بم کی. خو دلته یو ښځه چې دا خبره ووري نو هغه په ژړا شي او پاګلانو په شان منډې شروع کړي خو هلته کریسټي دغه ښځه شانت کړي. دلته یو ولف نومې قیدي دې ټولو قیدیانو ته یې ویې چې تاسو ماته د خپل ځان باره کې ووایئ اصل کې ده د دې ځان مشر جوړو ولې چې دې مخکې هم دې ځای ته راغلی دی. دې کې اچانک د ځمکې نه یو ډېر عجیبه شیز راوځي چې د هغې پیګن نوم وي او خپل شکار ونیسي او ځمکې طرف ته یې راکاږي. نو دلته ورته کریسټي ووایي چې زه ولف سره نه بلکې اروین سره تلل غواړم او اروین ورته وایي چې دا بکسه کولو کو په دې کې چې کم سامان دا برابر تقسیم کو او بیا په خپل لار باندې روان شو. خو دلته چې دوی څنګه دا بکسه کولو کې نو ټول ورمنډه کی او د اروین لاسو له صرف یو چاقو ورشي نو هغه ورته دا ووایي چې تاسو له پکار چې ټول سامان برابر تقسیم کې. دې کې د ولف یو کس په کریسټي باندې حمله کوله نو دې کې اروین هغه ونیسي او چاقو پې کېږدي او هغه ولف ته وایي چې د جګړو نه سم نه جوړېږي دا زموږ دپاره نقصان دی. دې نه پس ولف ومني او هغه برابر سامان تقسیم کی. نو دلته اروین دوی له د خوراک څه سامان ورکړي او ورته دا ووایي چې دغه بکسه ماله راکړې. نو ولف د ده په دې خبره راضي شي او ورله هغه بکسه ورکړي. دلته اچانک د محل نه اواز راشي دا ورته ووایي چې قیدیان اوس د دې ځای نه روان شي. دې نه پس ولف د خپلو کسانو سره مخکې روان شي او بل خوا اروین او کریسټي هغه بکسه په پړو وتړي او هغه پړې ملا پسې وتړي او ځان پسې راکاږي. خو دې کې اچانک د محل نه په دوی باندې ډزې شي. نو دلته اروین وایي چې دا ډزې زموږ د مړه کولو دپاره کړي دي او لږ وخت پس اروین ځان سیف ځای ته ورسوي خو هغه لرې نه وګوري چې ولف او د هغه کسان موږ پسې شاته را روان دي. نو دلته کریسټي د اروین نه تپوس کوي او ورته دا ووایي چې په رښتیا باندې پیراډایس نومې آیلینډ شته او که نه. نو دلته ورته اروین وایي چې یو شته ولې چې هغې به بیا په سرکار باندې حمله نه کوله. بل خوا کیپټن ته یقین و چې اروین به په لار کې مړ شي او اروین وایي چې زه په لومړي ځل په دې لارو باندې ځمه خو زه به ضرور هغه ځای ته ځان رسوم. او په اصل کې څه کلونه مخکې اروین د سرکار یو ډېر خاص سړی و یعنې اډوایزر و. بل خوا موږ هغه نوي وزیر اعظم وینو او هغه کیپټن ته آواز وکړو دا ورته ووایي چې تر اوسه پورې دا اډوایزر مړ ولې نه شو. دلته ورته دا کیپټن وایي چې موږ دې په داسې ځای کې پرېښی چې د دې ځای نه تر اوسه پورې څوک ژوندي نه دي وتې. بل خوا کریسټي ته صفه اوبه میلاو شي نو هغه پې مخ لاس ووینځي. دې کې اچانک اروین کریسټي له آواز ورکړي ورته دا ووایي چې بیخي ونه خوځي. نو دلته کریسټي ته دا لګېدو چې اروین زمانه غلطه فایده وچتوي خو په اصل کې اروین هغه پیګن نومې کیړه ولیده چې هغه د ځمکې نه راووته او اوس اروین د دې سامنه کوله چې دلته پې کریسټي هم حمله وکړي او اروین بچ کړي. اول د کریسټي اروین ته دا وایي چې یو پولیس ما سره د زبردستۍ کوشش کو نو چې ما د هغه خبره ونه منله نو هغه پولیس بغیر د څه غلطۍ زه په جیل کې واچولم. بل خوا موږ ولف وینو چې هغه د خپل ګروپ سره اروین لا رارسېد او ولف ته دا وایي چې ما له دغه بکسه واپس راکړه. خو دلته اروین سره هغه پیګن نومې کیړه وي چې هغه د هتیار په شان استعمال کړي او په ولف حمله وکړي. نو ولف ته اوس دا احساس وشو چې زه د اروین مقابله نشم کولی او هغه اروین او کریسټي پرېږدي چې هغې مخکې روان شي خو ولف او دغه ګروپ هم ورپسې شاته را روان وي. او په اصل کې ولف دا غوښتل چې دا دواړه مخکې لاړ شي نو که څه مصیبت کې ګیر هم شو نو موږ ته به دغه مصیبت باره کې پته لګي. لږ مخکې تلو نه پس اروین دا وګوري چې ډېر زیات پیګنز د هغې ځمکې نه راوځي. نو اروین کریسټي ته وایي چې چوپ چاپ سمله او دې کې اچانک ډېر زیات پیګنز د هغه ځمکې نه راووتل او د ولف په ګروپ باندې حمله وکړه او یو څو قیدیان د هغه پیګن شکار شي او ځمکې طرف ته یې راښکل. بل خوا هغه وزیر اعظم د اروین باره کې د کیپټن نه تپوس وکړي نو کیپټن ورته وایي چې زموږ یو خاص جاسوس په هغه قیدیانو کې دی. بل خوا موږ اروین او کریسټي وینو چې هغې یو ځای کې ناست وي د مې دپاره. نو دلته اروین دا وایي چې زه دې ته ټول رښتیا وایم خو د دې نه مخکې هغه چې دې ته څه ووایي کریسټي ډېره زیاته ستړې شوې وي او هلته وده شي او لږ وخت پس چې د هغې سترګې کولو شي نو هغه وګوري چې په زرګو تعداد
باندې هغه حشرات را روان دي. نو کریسټي چې دا وګورو نو هغه دا غزنه منډه کی. نو ایورن هغه زرونی سي واغه بکسه کې واچي او په خپل پکې کینی واغه سر بند کی او د سره دوی د دې حشراتو نه بچو خو د دې د بکسې هغه سره مات شي او ایورن د دې بکسې مانګ د دې مصیبت نه د بچیدو د پاره کړو او لږ وخت دوی دغه بکسې نه روزي او هغه بکسه پرې د مخ روان شي چې لږ وخت دوی دغه دلدل ته ورورسي او بلخو د ولف پوره ګروپ هغه پسې شاته لګیدلیو. دلته یو لیلا نومې جنې ته لګیدو چې داسې به ایروین او کریسټي ډیر مخکې زمونږ نه وځي او هغه زر دغه طرف ته ورمنډه کی چې زر ولف هغه پسې ورمنډه کی خو هغه په خپل پاغه دلدل کې گیر شي او لیلا دوی ته رښتیا وي او دا ورته وي چې پاسل کې ایروین د تیر وزیر اعظم یو خاص سړی او هغه ته دا پته چې دې نه بجوندې څنګه وځي دینه پس یو یان نومې قیدی د ولف مدد وکړي هغه دغه زین رو باسي او بلخو ایروین او کریسټي د خوراک د پاره ناست وي او هغه ته رښتیا وي چې زه د تیر وزیر اعظم اډوایزر وم او ما د دغه د الیګل کارونو باره کې پته ولګیدا نو ما دا فیصله وکړه چې دا خبره به زه ټولو ته کوم او په دې کې سیده څوک وشتل خو منه وو خو هغه به په دې دلدل کې پرې خودل چې دلته دغه مرګ په خپل وشي خو دراتونه مخکې ما دغه په سیستم کې داسې وایرس پرې خدي چې هغه په یو خاص کوډ کې بند دی او هغه کوډ زمانه بغیر بل چاته پته نشته او زر دا سیستم خرابېدو والا دی چې هر سړی ته به دا ازادي ملو چې هغه خپل سیستم په خپل جوړول شي او اروین وته دا چې زما پوره یقین چې زبر دې ځنه وزما او هغه نه پس د حکومت سیستم خرابېدو والا شو د ټولو نه مخکې د رابطې سټلایټ کار پرې خودو بل خو مونږ لیلا او باقي قیدیان وینو چې هغه د ولف ګروپ پرې خودو مخکې روانو خو زر دغه سامنے یو ډیر خونخار کسانو سره وشوه بل خو کریسټي چې دغه قیدیانو چغې وورین هغه ډیر زیات په جړا شو او هغه انسان پسې خبرې شروع کړي چې کم دا سیستم جوړ کړي دي خو پاسل کې څوک نه مړه کول په دې کلو میدان کې پرې خودل دا سزا اروین جوړ کړي و نو کریسټي چې دا خبره وورین هغه په اروین باندې ډیر زیات چغې شروع کړي بل خو ولف هغه زه تر ورسې چې لیلا یو څو قیدیانو سره د کانو د شاته پټه شوی وي نو اوس لیلا د ځان بچکولو د پاره ولف ته دا ووي چې مال وزیر اعظم دا کار را کړو چې اروین مړکا او کومګه اروین مړکو نو یو هلیکاپټر براشو مونږ ټول به پکې بوزي نو دلته اوس د ولف په دماغ کې یو ترکیب راشو هغه دا وایي کو زه تا مړه کما نو دا کار به زه وکما او زه به د وزیر اعظم په نظر کې خشمه نو لیلا چې دا خبره ورونو هغه دا غزنه منډه کی خو زه هغه په یو ډیر خطرناک جال کې گیر شي چې ته داغه مرګ ډیر بے دردۍ سره وشي بل خو چې کیپټن ته خبر ورسي چې داغه جاسوس مړ شو نو هغه سارجن میټیاس له دا اجازه ورکي چې تلار شو واغه اډوایزر یعنی اروین مړکا بل خو په لار کې د ولف یو بل مرګري مړ شي او بل خو د شاته نه یان اروین لا आवाज ورکي چې د کې په ولف اچانک حمله وکي چې غل ته بهوش شو هغه چې په هوش کې راشي نو هغه ولف تړلی وي نو اوس ولف دا غوسل چې زه اروین مړکا ما ولې چې حکومت والا دی آزاد کی اوس اروین سره بل لار نه ونه اګریسټي ته وی چې د دې نه و تخته او ولف اوس اروین ته وی چې پاسا خودلته اروین د ولف خبره نه منله نو ولف مجبورن دی په ګو باندې واچي یو مخ کې روان شي بل خو موږ سرجن میټیاس وینو چې هغه زوړ جیلونو ته راورسي چلته ډیر خونخار قیدیان وي او زر ولف ما غزه ته راورسي او هغه اروین او کریسټي یو ځای ته بوزي او سرجن ډیل د پاره ورشي خو د دې دوه د خبرو په دوران کې اروین دا غزه نه تختیدلی وي نو ولف ډیر زیات ویریږي او هغه سرجن ته وایي چې ته فکر مکه وزه به غزر را پیدا کما نو سرجن په غوسه کې ولف په ګولې ولي او هغه ته زر کریسټي او یانه ملوشي چې هغه ته یانه مولي او کریسټي په خپل قبضه کې والی او مخ کې روان شي خو زر اروین د مخه تراشي او هغه ورته وی چې کریسټي پریدا او زه تا خپل ځان په حواله کوم خو هغه زر کریسټي پریدي خو داغه نه مخ کې کریسټي له انجکشن و چې هغه ته بهوش شي خو زر ولف هم په دغه سرجن باندې د شاته نه حمله وکي او د ولف اخیره ساګانه وي خو هغه دغه باوجود هم د سرجن د خپل بدله واغشته او اروین ولف لارا شو دغه شکریا ادا کی او د مړ کېدو نه مخ کې هغه اروین ته دا وی چې پیراډایز آیلند نوم زیړو شتنه تل ترتلو کوشش مکوا بل خو مونږ وینو چې اروین د کریسټي سره یو سمندر ته راورسي نو هغه اوس دا وی چې مونږ دا سمندر پار کو نو هغه آیلند ته ځان رسول شو او هغه زر سامان راغون کې یو وړشن کیشته جوړه کی چې پاغي کینی او مخ کې روان شي او بل خو د کیپټن سارجن سره رابطه نه کیدا نو هغه دا وی چې دا اروین را پیدا کول هیڅ فائدہ نشته خیر هغه دغه به وجود یو ډرون هغه پسې ورولېږي دنه پس کریسټین په هوش کې راشي او هغه ته داسې لګیدو چې دا کیشته ډوبېدو والا ده ولې چې دا دوی د بوټو نه جوړه کړي و نو دلته راجون مې کېدی دغه کیشته نه سمندر ته ټوپ کی چې دا کیشته ډوب نشي خو دې کې اچانک هغه ډرون وویني نو دلته دوی ته دا لګیدو 400 ختم شو خو دلته ډرون چې په دې حملو کې داغه نه مخکې ډرون خراب شو سمندر ته را پریوزي ولې چې اروین کم وایرس جوړ کړو هغه په ټول سیستم کې پیلاو شو او دلته دوی ډیر زیات خوشاله شو ولې چې خلک اوس د کرپټ حکومت د چنګول نه بچ شول خو اچانک دوی وګوري چې دوی ډیر تیزه سره جرنې طرف ته ور روان دي خو دلته دوی څه طریقو کې او هغه جرنې نه پریوزي او اخر کار دوی غاړه ته راورسي چلته دوی یو داسې ځای ته راشي چې هغه ځای کې وزیر اعظم له خفیه بانکر جوړ کړی وي او دا بل چانه بلکې اروین جوړ کړی و چې دلته بوس کوډ ورکې او د دې کوډ اخري انسا اروین ته نو پتا هغه سره پاغه وزیر اعظم ته پتا وا او دلته زه تو کم نشي لګولې په دوه کوډه د غلط ورکړل
کړل نو دا بنکر به لوک شي. خو د لږ سوچ نه پس هغه صحیح کوډ ورکړي او هلته یو دروازه کولو شي چې هلته یو سپیس شپ موجود وي او هغې نه پس دا دواړه په هغه سپیس شپ کې کینی او د خپل ځمکې طرف ته راشي، یعنی خپل دنیا ته راشي او دې سره دا کهاني ختمه شي. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.